د شاعر دیوبند ګلنوي ملنګ جان صاحب یو کلام دی، هغه وایم انشاءالله. وایي الله پیشلو ډېر زیات مهربان په زن قدم کې، الله پیشلو ډېر زیات مهربان په زن قدم کې، معاف کړو مسلمان بل مسلمان په زن قدم کې، او د خدای په حق لاره کې شهید شم جړه مه کړه، د خدای په حق لاره کې شهید شم جړه مه کړه، مور ته ولګیا یو طالب جان په زن قدم کې. وایي د خدای په حق لاره کې شهید شم جړه مه کړه، مور ته ولګیا یو طالب جان په زن قدم کې، او کافرو کلمه په دنیا کې ویلې نه وه، کافرو کلمه په دنیا کې ویلې نه وه، الله ورته نصیب کړلو ایمان په زن قدم کې، او الله یې نه منلو د الله رحم ته ګوره، الله یې نه منلو د الله رحم ته ګوره، کلمه باندې ګویا شو هغه ځوان په زن قدم کې، او په عیش او په عشرت او په غفلت کې یې تیر کړي، په عیش او په عشرت او په غفلت کې یې تیر کړي، په تیر وخت پسې ډېر وکړو ارمان په زن قدم کې، او چې زړه باندې یې څه ارماني دنیا نه لاړه، چې زړه باندې یې څه ارماني دنیا نه لاړه، بار بار یې یادولو ملنګ جان په زن قدم کې، او د خدای په حق لاره کې شهید شم جړه مه کړه، د خدای په حق لاره کې شهید شم جړه مه کړه، مور ته ولګیا یو طالب جان په زن قدم کې، چې زړه باندې یې څه ارماني دنیا نه لاړه، چې زړه باندې یې څه ارماني دنیا نه لاړه، بار بار یې یادولو ملنګ جان په زن قدم کې، بار بار یې یادولو ملنګ جان په زن قدم کې.